د نیوز فرېش چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشئ، پام وکړئ تازه لاندو مهمو خبرونو ته. طالبان او ایران د هلمند سیند د اوبو په شخړه خبرې کوي. د افغان طالبانو یو پلوی د سې شنبې په ورځ ایران ته تللی چې د ایراني چارواکو سره د هلمند سیند د اوبو په شخړه خبرې وکړي. ایراني ګڼي چې د افغانستان په نیمروز ولایت کې په هلمند دریاب د کمال خان بند به د ایران په ځینو برخو کې اوبه وچې کړي. د هند په مالي مرسته د افغانستان په هرات ولایت کې په هري سیند د سلما بند په جوړېدو هم ایران په دې وجه مخالفت کوي چې ایران پله به د اوبو بهیر اغېزمن کړي. افغانستان د ایران دغه دعوې او اندېښنې بې ځایه بللې او تل یې دا دریځ لرلی چې د افغانستان او ایران ترمنځ د هلمند سیند په اوبو چې کومه لوظنامه په 13 مارچ په کال 1983 کې لاسلیک شوي په هغه یې عمل ته ژمن دی. د افغانستان سویلي برخه په خاصه توګه هلمند، کندهار، زابل او ارزګان چې عین د پاکستان د بلوچستان تر سیمې د څو کلونو راهیسې د وچکالۍ سره مخ ده او موسم پوهان وایي دغلته د اوبو کچه ډېره په ښکته تللې ده. د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو د رپوټونو تر مخه د افغانانو یو لوی شمېر خلک د اوږدې وچکالۍ د لاسه د کلیوالو ژوند چې ذمهداري یې د روزګار یوازینۍ ذریعه وه د کرکلي نالاس په سر شوي او د ژوندي پاتې کېدو دپاره ښاریو ته کوچېدلي دي. او پاکستان کې اقتصادي کړکېچ حکومت له خلکو غوښتي چې چای کم وڅښي. پاکستان کې له خلکو غوښتل شوي چې له خراب اقتصاد سره مرستې لپاره د چای څښلو اندازه راکمه کړي. د پاکستان کابینه کې ارشاد وزیر احسان اقبال ویلي د کم چای څښل پر دغه هیواد د وارداتو لوړ لګښت راکمولو کې مرسته کولی شي. پاکستان د بهرنیو اسعارو د زیرمو جدي کمښت سره مخ دی او په اوسنیو ذخایرو یې یوازې تر 2 میاشتو کمو مودې لپاره ټول اړتیاوې واردات شونې دي. پاکستان د نړۍ په کچه د چای تر ټولو ستر واردونکی دی او تېر کال یې له 600 میلیونو ډېر ډالر د چایو په وارداتو لګولي دي. د ځایي رسنیو د رپوټونو له مخکې ښاغلی اقبال ویلي له ولس غواړم چې د چای مصرف د ورځې 1 یا 2 پیالې راکم کړي ځکه موږ چای په پور واردوو. هغه همدا راز وړاندیز کړی چې هټیوال او کاروباریان د برېښنا د سپما لپاره کولی شي چې پلورنځي د شپې پر 10:30 بجو وتړي. دا غوښتنه داسې محال کېږي چې د پاکستان د بهرنیو اسعارو زیرمې په چټکۍ د کمېدو په حال کې دي. قدرمنو دوستانو له ملتیا مو مننه.